افغانستان مستقیما د پنجاب تر تیري لاندې ده، مستقیما یې مداخله کړې ده. او قهرمانانو، او د لغمان مجاهدینو، دا زموږ تاسې په زندګي باندې په تر دا اوسه چې م راتېره کړې دا څومره انقلاب ده چې تېرېږي. آیا غواړئ چې زموږ نسلونه دې همداسې په انقلاب 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 په وژنه او بربادۍ کې تېر شي؟ نن د مقاومت وخت ده، نن د غیرت وخت ده، نن د مېړانې وخت ده. که نن ودرېداستئ، که مو نن همت وکړو، یقین وکړئ چې د آینده نسل تضمین هم کړی ده، جنګ هم ختم کړو، افغان ولس افغانانو ته خوشبختي راوړه. او که نن بې همتي وکړه، نن هم معامله وکړه د خاورې سره له دې مور سره، نن هم خیانت وکړو، آینده نسلونه به په وینو کې ککړ پاته یو مسؤل به یې موږ واوسي. نن د حق و د باطل جنگ ده، نن د افغان و د پنجاب جنگ ده. آیا غواړئ چې د مور ټیکری هم ولوېږي که یې په سر راچوئ؟ نه. غواړئ چې دا خاوره بیا د پاکستاني تر توره په پښو لاندې سي؟ ورکړئ دا پیغام افغان ولس ته ورکړئ، دا پیغام افغانانو ته ورکړئ، دا پیغام لرو بر خلکو ته ورکړئ چې زموږ مقاومت به زموږ د آینده نسل او د افغانستان د خوشبختي سبب ګرځي. موږ نه غواړو چې مات سو، تر خپل توان پورې، تر خپل حده پورې زموږ صفونه به ولاړي، دا صفونه به ماتېږي نه، دا صفونه به شکست نه خوري، دا صفونه به بریالي کېږي. وخت چې امیر صاحب اسماعیل خان په اویا کلنۍ کې درېږي سپینه ایره، آیا زه اوس د دې توانایي نه لرو چې ودرېږو؟ آیا دا زما او تا خاوره ده که نه ده؟ نن ما او تا ته اړتیا لري که نه لري؟ دا خاوره به زه او ته په خپله وینه اوبه کوو، خپل ولس خپل آینده ته به خوشبختي راوړو. مجاهدینو څو خبرې درته کوم. یوه ډله خلک د زنګونه وږي څه در باندې راغلي ده؟ دا نظام خو په تا نه راباد، څه کوې دونه خلکو پرېښول څه کوې؟ دا د افغان خاورې دښمن ده، که د پلار ده، که د ورور ده، که هر افغان ده چې دا غږ تا ته کوي، دا د دې خاورې دښمن ده. څوک چې ما د خپلې خاورې له عزته ساتي، څوک چې ما له افغانولي نه باسي، څوک چې ما ته دا وایي چې مقاومت مه کوه، هغه زما د عزت دښمن ده، هغه د افغان دښمن ده، هغه د افغانستان د خاورې دښمن ده. او پرې خطا نه سئ. ستړي راغلي دي، ستړي به مخ تېره اوسو، خو به څونه تکلیفونه تېر کړو، څونه زحمتونه یې تېر کړو. موږ به په همدغه لاره باندې ځو، موږ به په همدغه مسیر باندې ځو، موږ ماتې نه منو. هر هغه څوک چې هغه معامله کوي، هر هغه څوک چې د خاورې عزت پلوري، هر هغه څوک چې زموږ په سفرونو کې شکست راولي، اوس دې ووځي چې نه یې شئ ساتلی. ما ته راسئ ټوپک کېدی او تا دا د ټوپک ته نه کوم، خو دښمن ته چې خپل همسنګری خرڅ نه کړې، دښمن ته د دې خاورې عزت خرڅ نه کړې، دښمن ته دا رنګه بیرغ راټیټ نه کړې. معاملهګر هغه څوک چې د افغان خاوره خرڅوي، هغه څوک چې نظام خرڅوي، زما درته امر ده وویلئ. هغه څوک چې سنګر په طالب مزدورپالو ته بې مقاومته پرېږدي او معامله کوي، وویلئ. زموږ پیغام افغانانو ته، زموږ پیغام لغمانیانو ته، لغمان ولس ته، زموږ پیغام ټولو افغانانو، ټولو هغو مدافعینو ته چې هغه په هېواد په هر کونج کې جنګېږي، مقاومت د بریا شرط ده. مقاومت موږ بري ته رسوي. موږ په پکتیکا غږ کوو، موږ په خوست غږ کوو، موږ په پکتیا غږ کوو، موږ په بلخ غږ کوو، موږ په ټول هېواد باندې غږ کوو چې مقاومت به زموږ تاسې سرنوشت ټاکي، مقاومت به د افغان خاورې د افغانانو سرنوشت ټاکي او موږ تاسې په سمې خوا ته ځو. موږ سوله کوو، باعزته سوله کوو. خو څوک چې موږ پاکستان په موږ باندې را تحمیلوي، قطعا موږ ته د منلو وړ نه ده. نعره تکبیر! نعره تکبیر!
په افغان خاوره په افغان ولس په دې درې رنګه بیرغ شهیدان یو داسې فرض کړئ چې نور موږ شهیدان یو تر هغه تر څو چې موږ سرنوشت نه وي ټاکلی د دې خاورې راسره خوښه مو ده سر له ننه موږ هرې شونې توطیې ته هر تبلیغاتو ته هر هغه څوک چې تبلیغ د دښمن په نفع کوي هغوی ته نه تسلیمېدونکي او د هغوی د سر وهونکي یو زما پیغام دا ده ودرېږئ مقاومت وکئ همت وکئ تاریخ به دا ستاسو همت و غیرت و مقاومت په زرینو پاڼو کې ولیکي ذلیلان به داسې لکه نن چې مو ولیدو وم لیدو کم نه ولیدو د دغسې ژوند د خدای ما ته مرګ راکړي موږ ضلالت نه غواړو موږ به همت کوو موږ به غیرت کوو موږ به دا خاوره ساتو او دا وایو چې هغه وخت چې په بل ورته دی دلته حمله راوړې وه هجوم یې راوړی و دا ستاسو نیمایي کسان هم له موږ سره نه وو دا ستاسو دوه حصې خلک نه وو له موږ سره یوه حصه دلته وو نن خو دا اتلان ټول له ما سره دي نن دغه اتلان ټول له موږ سره دي نن د ولسوالیو خلک ټول دلته له موږ سره دي نن به دی تصورې کامیاب نه سو نن به دی څنګه کامیابېږي خوب ده او خیال ده او محال ده د کامیابېدل او هېڅ امکان هم نه لري چې دی د کامیاب سي موږ دا وایو چې نصر من الله و فتح قریب موږ دا وایو چې نرای تکبیر نرای تکبیر نرای تکبیر په همدغه الله اکبر سره به موږ خپل عزت ساتو خپله خاوره به ساتو خپل سنګر به ساتو او خپل درې رنګه بیرغ به نه پرېږدو چې هغه تر پښو لاندې ولویږي او د اجر تر پښو لاندې ولویږي په دې کې موږ ډېر شهیدان ورکړي ډېرې قربانۍ مو ورکړي دي ملګرو دا سختې ورځې دي افغان خاوره افغان تاریخ اوس موږ ته اړتیا لري دا سختو ورځو پرې ښې ورځې راتلونکي دي هم زما او ستا د ملت لپاره ښې ورځې راتلونکي دي هم مو تاریخ په ښه مسیر باندې روان ده که موږ تاسې مقاومت وکړو او که مقاومت ونه کړو همت هم ونه کړو والله وبالله ثم تالله چې تاریخ سره مو جفا کړې ده والله وبالله تاریخ نه بخونکی به وي والله وبالله چې زما او تا تاریخي ماتې به یو هر ځلې دا ماتې له همدغه تور پنجاب ما او تا ته راغلي دا ځل مقاومت کوو دا ځل همت کوو دا ځل نه پرېږدو چې زما او زما د خاورې او زما د افغانانو عزت تر خاورو لاندې شي دا ځل زه د خپل سر په قیامت دا ځل زه د خپلو وینو په قیامت دا ځل زه د خپلو همسنګرانو په قیامت باندې دا ساعته مو نه پرېږدم چې هر وخت و هر ځل دا انقلاب راسي زما افغانان وکړېږي زما خوندې لاړې سي زما مندې برې سي او زموږ د میندو عزتونه لوټ سي په هېڅ وخت په هېڅ وجه کې دا نه کوو زه درته وایم که کامیابېدم یو ځای به کامیابېږو که شهیدانېدم تر تاسې له مخې به زه شهید یم خو ماتې نه منم صحیح ده سنګر نه پرېږدو یوه خبره ده چې په لوړ غږ یو سنګر پرېږدئ ماتې منئ بس دا زموږ بریا ده زما هدف هم همدا و چې دا درنه واورم بیا هم سر راټولېږو بیا هم ټولېږو بیا هم ټولېږو بیا هم غږېږو خو په هر همسنګري چې زموږ که هغه په لر کې ده که په بر کې ده که د افغانستان په هغو سر کې ده که په دې سر کې ده دا غږ کوو چې انسجام وکړئ مقاومت وکړئ یو ځای سئ انشاءالله برای زموږ تاسې ده خدای تعالی به له موږ نه هم خوشحاله وي هره لحظه مو هره دقیقه مو په عبادت کې ده هم خوب په عبادت کې ده هم ولاړې په عبادت کې ده هم خوراک په عبادت کې ده هم تګ په عبادت کې ده